السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سفر امان تاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو ته په سکرین باندې کتای شي د کمپیوټر زده کړه په پښتو ژبه کې. ملګرو، دا ما ویډیو ټیوټوریال یعنی ویډیو سبق شروع کړی دی چې دې کې به زه تاسو ته د کمپیوټر په باره کې په پښتو ژبه کې معلومات درکوم. چې یاره موږ څرنګه وینډو انسټال کولی شو، سافټویر په باره کې چې سافټویر څرنګه انسټال کړو، څرنګه استعمالوان یا ډاونلوډ کوم. دا به زه انشاءالله تاسو ته معلومات درکوم. ملګرو، دی کمپیوټر دپاره لیپټاپ یا ډیسکټاپ پی سی وي، دې دپاره تاسو ته به پته وي چې بنیادي شی کوم دی، هغه د اپریټنګ سیسټم دی. چې هغه د مایکروسافټ اپریټنګ سیسټم وي یا لینکس وي یا ماک اپریټنګ سیسټم. دا درې تقریبا هغه ته چلیږي. وینډو د کمپیوټر دپاره دا درې اهم هغه دي اپریټنګ سیسټم دی، دا ډېر چلیږي. او یو اپریټنګ سیسټم انډرایډ هم دی، خو انډرایډ پورټیبل شیانو کې چلیږي، لکه مثلا موبایل شو یا ټابلیټ شو، هغه کې چلیږي. نو دی مایکروسافټ والا چې کومې دي دا وینډوز دي، لکه وینډو ایکس پی، وینډو 7، وینډو 8، 9، 10 یا دې نه مخکې کوم زړې ورژنې وې، میلینیم او 2098 وه. دا د ټول مایکروسافټ پروډکټس دي. ملګرو، دې کې ما پهله انتخاب د وینډو ایکس پی انسټالیشن کړی دی. لکه تاسو دا کتی شي د وینډو ایکس پی انسټالیشن په پښتو ژبه کې. نو دا ملګرو ما ځکه هغه وکړلو چې وینډوز خو نن سبا ډېرې دي، خو بهرحال په پاکستان کې اوس هم دا یو مقبوله وینډو دی او ډېره ښه وینډو دی. دا اوس هم ډېر خلک استعمالوي. حالانکه ما خپل کمپیوټر کې ګورې دا اوس وینډوز 7 دی، دا ما وینډوز 7 انسټال کړی دی. خو زه وینډو ایکس پی انسټالیشن تاسو ته اول ښیم، هغه نه بعد به وینډو ویسټا، وینډوز 7، 8 دا به زه تاسو ته که خیري انسټالیشن ښیم. او دې کې ملګرو د وینډو ایکس پی انسټالیشن زه په یوه سبق کې به هم تاسو ته مخیلی وو، خو بهرحال هغه بیا ټایم ډېر شي، ډېره ایم بي به جوړه شي، دې وجې نه بیا هغه ډاونلوډ کېدو کې تکلیف وي. که ځانه بعض ملګري غواړي چې زه ډاونلوډ کړم او وروسته آرام سره زه واورم، څه ونه زده کړم، نو دې وجې نه زه به دا درو یا څلورو حصو کې جوړوم چې دا ټوټوریال آرام سره که څوک ډاونلوډ کول غواړي ډاونلوډ کړي. یا بهرحال بیا به زه د دې سی ډي هم جوړوم، که بیا چا ملګري ته سی ډي پکار وي هغه هم بیا معلومات کوی شي. خو بهرحال اوس مو شروع کوو د وینډو انسټالیشن. اول نو اول خو به زه دا خبره وکړم چې ما دا پهله سبق دی د ویډیو، نو دې کې که مانه څه غلطي وشي یا څه خبرو کې، نو هغه د نه زه اوله نه معافي غواړم، بخښنه غواړم. ملګرو، چې کله مو وینډو انسټالیشن شروع کوو، دې دپاره پهله به مو بایوس سیټ اپ ته ځو. او بایوس سیټ اپ ته مو څنګه تللی شو چې هغه کې کوم یو کمپیوټر مو سټارټ کړو، هغه کې پهله د کوم تور سکرین راشي، هغه باندې داسې سنټر کې یا رایټ سایډ ته یا لیفټ سایډ ته بهرحال د سکرین باندې یوه ځای کې لیکلی وي چې بایوس سیټ اپ. او بایوس سیټ اپ سره به مخکې کی نمبر هم ورکړی وي، لکه بعضو کمپیوټرو کې F2 لیکلی وي، بعضو کې ډیل بټن وي، او بعضو کې F10 وي، بعضو کې SQ بټن وي. نو دې وجې نه دا چې کوم بټن مو هغه کمپنۍ والا ورکړي یا کوم نمبر یې ورکړی وي، لکه F2 نمبر یې ورکړی وي، نو مو F2 څه دباو کړو، مو بایوس سیټ اپ ته نوځو. او بایوس سیټ اپ ډېر ضروري دی ویې ویلې چې هغه ځای کې مو پهله انتخاب د سی ډي روم وکړو. چې کله مو سی ډي ورواچو سی ډي روم ته یا ډي وي ډي ورواچو ډي وي ډي روم ته، نو هغه ځای نه چې هغه بوټ آپشن واخلي، هغه ځای نه کمپیوټر سټارټ شي او فایلونه کاپي کړي، وینډو انسټال شي. او که چېرې هغه مو انتخاب نه وي کړی، نو بیا به هغه وینډو کمپیوټر به سی ډي روم نه نشي سټارټ، بیا به وینډو مو نشو کوی. نو دې دپاره زه چې کوم هغه استعمالوم تاسو ته اوس د وینډو ایکس پی انسټالیشن ښیم یا بایوس ښیم، هغه دا تاسو ته به کتی شي وي ایم ویر ورک سټیشن. دا یو سافټویر دی، دې کې مو د وینډو انسټالیشن هم خیل شو، وینډو انسټال کوی شو، بلکې مکمل طور باندې دې مو وینډو بیا استعمالوی شو. لکه مو سره اوس وینډوز 7 دی، دې کې ما اوس وینډو ایکس پی زه انسټال کړم، نو ما سره به په یوه لیپټاپ کې دوه اپریټنګ سیسټم شي، وینډو دوه ورژن به شي. اپریټنګ سیسټم خو د مایکروسافټ والا ټول دي، خو بهرحال دوه به شي، لکه وینډو 7 به هم شي، وینډو ایکس پی به هم شي. زه وینډو ایکس پی مکمل طور باندې استعمالوی شم، لکه کوم اوریجنل کمپیوټر کې استعمالیږي. او وینډو 7 خو بس هم د دې اوریجن خپله لکه یو ګیسټ وي یو هوسټ وي، دا د مو ګیسټ اپریټنګ سیسټم به شي، او هوسټ کوم دی دا هغه 7 به وي. او که به دې کې زه غواړم چې 8 انسټال کړم، 8 به مې انسټال کړم، 10 به مې انسټال کړم، نو دې کې ما سره 4 اپریټنګ سیسټم شي. نو دې وجې نه دا ډېر ښه سافټویر دی. او یو بل رسي اوریکل ورچوال باکس،
هغه هم ښه سافټویر دی، هغه کې مو همدا کار کولی شو. خو بهرحال هغه کې د بایوس سیټ اپ نشي خیال دي کې د بایوس سیټ اپ ښیي، ځکه ما د وي ایم ویر انتخاب کړی دی. دغه ځای کې اوس ملګرو لکه ما تاسو ته ویلي چې بایوس سیټ اپ ته مو اول څو، خو کوم ریل کمپیوټر وي هغه ځای خو به مو ته بټن ښیي چې F2 یا اس کیو بټن یا ډیل بټن وایي. دغه ځای کې مو صرف د تاسو ښیینه لپاره بایوس سیټ اپ ته ځو، سره بایوس سیټ اپ مو څنګه سیټینګ کوو. دغه ځای کې ملګرو لکه مو ته کتی شي مو د بایوس سیټ اپ ته راغللو. دغه ځای کې اوس ګورئ دا مین، دغه ځای کې دا مین دی، دا ایډوانس دی، دا سیکورټي دی، او دغه څه کوم دی دا بوټ آپشن دی. مو ته دا ضروري دی چې دا بوټ آپشن ته راشو، دا ایکسټ دی. بیا خو دې دپاره دا مو څرنګه دا انتخاب کوو یا به د دې څنګه انتخاب کوو، د دې تفصیل دغه ځای کې د شنې پاټې کې لیکلی دی. ګورئ لکه F1 هیلپ او ریسکیو بټن ایکسټ یعنې وبځو دې نه بهره. او دا څه کوم دی د څلور کیس کومې وي هر یو هغه باندې کیبورډ باندې وي. دا اپ اور ډاون کی څه کوم دی سلیکټ آیټم، دغه آیټم څه کوم دی دا مو سلیکشن دپاره دا به اپ اور ډاون کی استعمالوو. او رایټ لیفټ کی څه کوم دی د مینو دپاره چې دا کوم پاسه دی دا به مو دغه استعمالوو. ورڅه کله دغه مو آیټم سلیکټ کړو دا پاسه یا کوزه ته بوتلن دې دپاره به مو جمع اور منفي نشان استعمالوو. چې کله مو دا هر څه چینج کړو هغه نه بعد به F10 ووایو چې سیو اینډ ایګزټ، سره دا کوم چینجز یا کومه تبدیلي مو وکړله دا مو وکړه شي. دغه ځای کې سیسټم ټایم هم ښیي، دا ګوره سیسټم ټایم هم بدلوی شي. او دغه ځای کې نور هم داسې آپشنې دي چې هغه ځای کې مو ته هغه ښیي. او اوس مثلا مو چې کوم هغه دباو کړو لکه دغه ځای کې مو ته ویلي چې سلیکټ مینو چې کوم وی هغه ته به رایټ لیفټ کې استعمالوي. مو دا ګوره رایټ کې وویله، دغه ځای تاسو ښکته شي ایډوانس ته لاړو او دغه ځای کې سیکورټي ته لاړلو. دغه ځای کې ملګرو سیټ یوزر پاسورډ هم کوی شي، سپروایزر پاسورډ چې کوم پاسورډ یې خلق کړي بایوس لپاره. خو بهرحال مو د بایوس هغه نه دی، اوس مو د وینډو انسټالیشن ښیو. دا بوټ آپشن دغه مو ته ضروري دی، لکه چې کله مو وینډو انسټال کوو بایوس نه بوټ آپشن دا ډېر ضروري دی. دغه ځای کې ملګرو اوس مو اپ ډاون کی څه وایو. دغه ځای کې اوس مو سره ګوره پهله سر کې ریمووبل ډیوایس لیکلي ده، دا ریمووبل ډیوایس د سپین کتی شي. او دویم هارډ ډرایو دی، دریم سی ډي روم دی. اوس که دې حالت کې مو سی ډي روم نه کمپیوټر سټارټ کړو نو مو والا کمپیوټر به سی ډي روم نه سټارټ نه شي. وایي ویلې چې دغه ځای کې دا دریم نمبر کې به دا سی ډي روم هغه کوي. پهله به دا ریمووبل ډیوایس لټوي لکه یو اس بي وغیره که څه لګېدلي وي هغه کې وینډو وغیره وي هغه به د ځینه بوټ شي. او کنې دویم به دا بیا هارډ ډرایو ته لاړ شي کمپیوټر. او که بیا دریم هارډ ډرایو هم هغه بیا به سی ډي روم ته، خو بهرحال بیا سی ډي روم ته نه سي هارډ ډرایو باندې بس بیا بلاک شي. دې وجې نه مو ته پهله د سی ډي روم چې کوم دریم نمبر کې ده مو ته بالکل سر کې پهله نمبر کې پکار دی. داسې اوس مو کله انتخاب وکړل دې لپاره اوس مو شفټ پلس دا مو وویلو ګوره دا پهله نمبر ته راغلو دا پهله نمبر ته راغلو. اوس دا مو هغه صحیح شو. خو اوس هم مو ته دا ریمووبل ډیوایس چې کوم دی دا مو ته دریم نمبر کې پکار دی، هارډ ډیسک دویم نمبر کې، پهله سی ډي روم دویم هارډ ډرایو. دې لپاره اوس مو د منفي نشان وویلو دا دغه ځای کې ګوره کوزه راغللو. اوس مو سره دا شی برابر راغلو، پهله نمبر سی ډي روم، دویم نمبر هارډ ډرایو اور دریم نمبر ریمووبل ډیوایس شو، څلورم نمبر نیټورک دی. خو بهرحال د څلورم یا پنځم هغه کې سره مو کار نشته، مو صرف سی ډي روم اور هارډ ډرایو. اور د ریمووبل ډیوایس دا مو ښه آپشن دی. دې په باره کې زه تاسو ته انشاءالله ښیم چې دا کوم کمپیوټر کې وي یا لیپټاپ کې وي دا هغه دی ویلې چې دا بیا یو اس بي نه مو وینډو انسټال کوی شو. اور یو اس بي څنګه جوړېږي اور هغه نه مو څرنګه انسټالیشن کوو دا به هم ځکه خیري یو ټوټوریل جوړوم. چې کله ملګرو مو دا بس انتخاب وکړلو پهله نمبر سی ډي روم راغلو، دویم هارډ ډرایو راغلو. اوس دغه ځای کې مو سره تاسو ته د کوزه کتی شي شنې پاټې کې چېرې د کوم تبدیلي مو وکړله که دا مو چینج کول غواړو نو مو F10 بټن به دباو کړو. F10 چې کله مو کی دباو کړله دغه ځای کې اوس مو سره راغلو سیټ کنفرمیشن سره سیو کنفیګریشن چینج اینډ ایګزټ ناو. سره دا کوم مو چینجینګ تبدیلي دي کې وکړله دا مو همداسې سیو کوو اور بیا دغه هغه نه ووځو. اور که سیو نه کوو که سیو نه کوو مو به نو بټن ووایو. دا رایټ کې مو ویله نو ته راغللو ګوره دا نو شو. که اوس مو انټر ووایو نو دا څه مو کومه تبدیلي کړې دا به محفوظه نه شي، سیو به نه شي. او که دغه کې مو یس بټن ونیو دا به سیو شي. مو ملګرو سیو ویل چې دا مو ته همدا سیټینګ پکار دی. کله مو دا وویلو دغه ځای کې ملګرو اوس مو سره سیټ اپ از انسپیکټینګ یور کمپیوټر هارډویر کنفیګریشن. که مو سره چېرې ریل کمپیوټر وی
هغه ځکه به دا اوس موږ ته راغلی و څه پلیز نه راغلی به چېرې پریس any key to continue چېرې که سی ډي روم نه ته کنټینیوز هغه کوې نو یوه کی دباو کړه نو موږ به انټر کی دباو کړی بس بیا به هغه نه سټارټ شوی دا اوس ملګرو سیټ اپ سټارټینګ وینډوز اوس دغه ځای کې سیټ اپ لګیا دی اوس وینډوز سټارټ کوي دغه ځای ملګرو دا موږ سره ډېر اهم هغه دی د کوم هغه راغللو چې دغه ځای کې ګورئ دا موږ سره راغللو د پارټیشن په باره کې څه 40,955 MB ډیسک دا په یوه هغه باندې دی هارډ ډیسک باندې دې کې موږ د دې هارډ ډیسک ډرایو جوړول غواړو لکه تاسو به کمپیوټر کې لیدلی وي چې کله مای کمپیوټر کولاو کړو هغه ځای کې CDEFG داسې ډرایو جوړ شوي کم از کم دا 2-3 خو وي C او DE د 3 ډرایو خو تقریبا ټول جوړوي یا کني 2 خو جوړوي C او D او بعضې خلک داسې هم شته چې C صرف جوړه کړي بس وینډو انسټال کړي خو بهرحال هغه خطرناکه دی ویلی څه که C کې مو صرف یعنې یو ډرایو کې مو هغه جوړ کړلو یو پوره هارډ ډیسک مو یو ډرایو کو نو بیا به هغه کې مو سره کومه ډاټا وي که کله وینډو خرابه شوله بیا به هغه مکمل هر څه ډیلیټ کېږي نو دې وجې نه کم از کم 2 ډرایو خو لازم جوړوي چې C او D یا C او E که نه لکه 2 ډرایو چې جوړ شي نو هغه کې کومه پرسنل ډاټا وي یا مطلب د څه هر څه ګانې وي فلمونه وي نور څه پکچرې وي خپل ډاټا وي فایلونه وي هغه دویم ډرایو کې وي نو کله هم په C باندې ته بله نوې وینډو وکړې هغه D او E ډرایو چې کوم دی هغه به تا سره محفوظ پاتې شي تا ډاټا به خرابه نه شي نو دې وجې نه ډاټا جوړول غواړي دغه ځای کې اوس ګورم مو سره لیکلي ملګرو څه که مو د ایکیو ډرایو جوړول غواړو نو انټر انسټال نو انسټالیشن به شروع شي اور صرف ایکیو ډرایو به جوړ شي 40 GB اور که به مو مزید نور هغه ډرایو جوړول غواړو DEF 2-3 جوړو نو بیا به C وایي C کریټ پارټیشن اور F3 کویټ یعنی چې F3 وایي نو دا به هېڅ هم ونه شي واپس به لاړ شو خو مو اوس دا پارټیشن جوړوو چې تاسو ورباندې دا شي چې څرنګه جوړوو C مو وویله C مو دباو کړله دغه ځای کې ملګرو اوس تاسو ته ګوره کتی شي دا لیکنه راغله 40,947 دا 40,000 مو سره اوس مکمل که مو انټر بټن دباو کړو بیا به هم صرف یوه C جوړه شي او یو ډرایو وي خو مو دا یو نه جوړو اوس د بیک سپیس بټن چې کوم دی دا مو هغه کړلو دې سره مو دا انسي ختم کړي اوس مو دا غواړو چې مو تقریبا 20 GB جوړ کړو 20 GB چې مو جوړو نو دا 20,000 مو ویلو تقریبا 19 پوینټ هغه به راشي جی بي به راشي مکمل 20 نه ویلم یو جی بي 1024 MB وي نو 20,000 نه بیا پاسه پکار دی خو بهرحال تقریبا 20 GB به شي اوس دغه کې مو انټر بټن دباو کړو دغه کې ملګرو اوس مو سره C یو پارټیشن جوړ شو ګورئ دغه تاسو ته کتی شي دغه کې ګوره د C جوړ شلو او دغه کې د نور څه کوم دی 20,952 دا مو سره ان پارټیشن سپیس پاتې شو دغه کې مو اوس به نور جوړوي شو خو دغه کې اوس ګوره ملګرو تاسو ته پته لګي چې کله اوس د C یو پارټیشن جوړ شو د پارټیشن منتخب دی نو دغه کې مو سره هغه C آپشن نشته بلکې هغه په ځای D راغللو چېرې که دا پارټیشن مو ډنګوو نو D دباو کړو دا به څرنګه ډنګوو دا تاسو ته ښیم خو بهرحال اول اوس مو بل پارټیشن جوړوو دا ان پارټیشن سپیس ته مو راوستلو دغه کې مو بیا C وویله دغه کې اوس بیا بیک سپیس سره د مو کینسل کړو اوس مو جوړ کړلو 10,000 هغه مو جوړ کړو MB اوس دا انټر بټن مو وویلو اوس مو سره ملګرو دوه هغه راغلو ګوره دا پاسه C پارټیشن 1 E پارټیشن 2 دغه ځای په کار چې موږ ته D میلاوی CDE خو بهرحال دا D لیټر څه کوم دی دا کېدای شي هغه ته CD روم ته DVD روم ته میلاو شوی وي دې وجې نه هغه ځای کې D هغه ځای هغه شوی دی منتخب شوی دی دې وجې نه موږ سره C او E راغللو خو بهرحال D دوه ډرایو موږ سره جوړ شو ګوره پارټیشن 1 پارټیشن 2 اوس دغه ځای کې دا ان پارټیشن سپیس بیا راغلو دغه ځای کې موږ ګوره چې کله د هغه ته کو E ته نو دغه ځای تاسو ته کوزه کتی شي ګوره دا آپشن D راغللو C نشته بلکې D دی یعنې ډیلیټ کوی شي او دغه ځای کې چې کوم ان پارټیشن سپیس وي هغه ځای کې موږ ته بیا ګوره دغه ځای کې اوس بیا C هغه شوله اوس بیا مو C وویلو دغه ځای کې اوس ملګرو مو 3 ډرایو هم نور جوړه شي 3 GB یا 2 GB یا 5 GB 2 جوړوي شي خو بهرحال مو اوس دا یو جوړو چې صرف تاسو ته د مو سمپل خیالو سره د مو څنګه جوړو د پارټیشن به څنګه کوو انټر بټن مو دباو کو اوس مو سره ملګرو 3 پارټیشن جوړ شو پارټیشن 1 C E پارټیشن 2 F پارټیشن 3 که اوس مو وینډو انسټال کوو نو موږ به همیشه وینډوز انسټال کوو په C باندې انسټال کوو E باندې یا D باندې انسټال کوو
ویل سی چې کوم دی بای ډیفالت وینډو مغه کې انسټال کیږي خو زه اوس تاسو ته دا هم ښیم چې کله مو بعض دفعه یو زړه کمپیوټر کې وینډو کوو نو هغه ځای خو الریډي مو سره ډي ای اف داسې ډرایو جوړ وي او دغه ځای کې چې کله مو مثلا لکه اف ته راغلو اف باندې مو غلطي سره ډي به نه وایو که ډي مو وویلو نو هغه کې کومه ډاټا هغه به ړنګه شي نه به ای لګو بل یو ډرایو به نه لګو بلکې بل سی باندې به صرف هغه راولو کرښه سره راغله دغه ځای کې مو انټر بټن دباو ګوره دې تاسو ته کتلی شي چې انټر دباو کړه نو انسټال انټر انسټال یعنې انسټالیشن به سی باندې شروع شي که چېرې مو ډي باندې لکه مو سره زوړ کمپیوټر کې د اف پارټیشن دی هغه کې مو ډاټا هم پرته دی نو دغه ځای کې ګورئ که مو اوس مثلا فار ایگزامپل ډي مو دباو کړو نو دغه ځای کې اوس ګورئ ملګرو تاسو ته کتی شي you asked setup to delete the partition سره ته دا هغه کوي سره د ډي پارټیشن زه ډیلیټ کړم او دغه ځای کې ګوره لیکلي to delete this partition press L or question all data on this partition will be lost سره دغه ځای کې کته هغه وکړلو L بټن دبا کو یو آپشن اوس بیا درکوي ځکه L د دبا کو نه دا به ډیلیټ شي او دې کې څه څوره ډاټا دا به هم ډیلیټ شي او که بیا دا هېڅ هم ته نه کوي غلطي سره دغه ځای راغلی نو اس کیو بټن دبا وکړه واپس به لاړ شي خو مثلا زه اوس د تاسو د ښیینه دپاره L مه دبا وکړو څه L مه دبا وکړو ګوره د ملګرو پارټیشن 1 او پارټیشن 2 پاتې شو 3 ډیلیټ شو نو کدی 3 کې اوس مثال مو کومه ډاټا وه هغه به هم ډیلیټ شي وه خو دې وجې نه ډي ای اف څه څوره ډرایو وي سی نه بغیر هغه ته به هېڅ هم نه یم هاو که هغه کې تاسو ډاټا نه وي او غواړو سره مو نوی پارټیشن بالکل سر دوباره نوی پارټیشن کوو نو هغه کې به بیا تاسو خیر دی بهرحال که هغه ډیلیټ کوم خیر دی او که ډاټا مو ورکوي او غواړو چې ډاټا محفوظه پاتې شي نو ډي ای اف به نه ډیلیټ کوو صرف سی باندې به هغه وکړئ سی که ډیلیټ کړم ډیلیټ که بیا هغه ووایه انټر ووایه هغه نه سی جوړ سی ووایه بیا به هغه پارټیشن جوړ شي که نه دې باندې به صرف همداسې انسټال ووایم هغه به وینډو به انسټال شي خو دا بهرحال د موږ سره کوم ان پارټیشن سپیس دی دا موږ بیا جوړوو سی دا زه بیا انټر بټن ووهله ګورئ بیا موږ سره درې جوړ شو پارټیشن 1 پارټیشن 2 پارټیشن 3 او دا 8 MB دا ایکس پی کې همداسې پاتې کېږي او وینډو ایکس پی کې بله خوبي هم ښه دی د دې دا خاصیت دی چې دا ځای کې مونږ 15 شپږ څلور څوره مونږ ډرایو جوړول غواړو جوړولی شو او په وینډو ویسټا او 7 کې صرف 3 ډرایو جوړولی شي سی ډي ای بل ډرایو نشي جوړولی هغه څه کله وینډو انسټال شي هغه ځای کې آپشن شته دی چې هغه ځای ته جوړ کړي خو بهرحال انسټالیشن ټایم کې صرف 3 ډرایو جوړولی شي نور نشي جوړولی او په وینډو ایکس پی کې ته 10 هم جوړولی شي 8 ډرایو جوړوي 15 جوړوي څوره جوړوي ډرایو جوړولی شي وینډو ایکس پی کې څه مشکلات نشته دي خو بهرحال موږ د 3 اوس جوړ کړلو تاسو ښیینه دپاره او زه اوس ګورم ملګرو چې د مو هغه څوره وشولو ریکارډینګ څوره وشولو چې ریکارډینګ ستر نه شي بهرحال زه اوس دا سټپ کوم بیا زه اوس موږ بیا رسو څه دویم سبق ته